پنځلسم د رمضان د شعبان المعظمو د شب براءت شپه وه. ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه د پیغمبر علیه السلام مبارک نمبر ورسره هغه بیبي فرمایي وایي چې زه راپاڅېدم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل بستره مبارکه باندې نه و. وی زه راپاڅېدم ما پیغمبر علیه السلام مبارک لټولو چې پیغمبر علیه السلام مبارک چرته تللی ده. نیمه شپه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه شپه باندې د شب برات په شپه باندې نیمه شپه ده جنت البقیع ته تشریف وړی ده او هلته دعاګانې کوي چې یا الله زما امتیان وبخې، یا الله زما امتیانو ته معافي نصیب کړي، یا الله زما امتیانو ته بخښنه نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله واپس راغو وی فرمایل ما ته جناب جبریل علیه السلام مبارک راغلی او ما ته دا ووی چې ستا د امت مسلمان، ستا د امت امتیان الله پاک جل شانه په دې مبارکه شپه باندې دومره وبخل لکه د بنو کلب د ګډو د ویښتو د حساب مطابق. ګډ چې وساتې که نه موږ په دې علاقو کې هم شته که نه ګډبان، دا موږ چې راټول کلی راغونډ شو که نه د یو ګډې ویښته به ونه شمېرو، وبې شمېرو، قسم د کمپیوټر یې نشي شمېرلی. او بیا په عربو کې چې دومره لوی لوی رمې به وي ورسره. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل ژړېدو، پیغمبر علیه السلام مبارک زارۍ نه کولې او وی فرمایل چې واپس تشریف کور ته راوړو. وی الله پاک جل شانه زما د امت نه دومره انسانان وبخل لکه د بنو کلب د ګډو د ویښتو د اندازې مطابق. نوروره په دې مبارکه شپه کې ما تعالی څه پکار دي؟ ما تعالی پکار دي چې عبادت پکې وکړو. عبادت پکې څه کول پکار دي؟ علماء کرام فرمایي یو سړی د نوافل کوي، یو سړی د تلاوت کوي، یو سړی د ذکر الله کې مشغوله ده. لیکن بعض علماء کرام فرمایي په دغه شپه باندې بالخصوص د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه د دعا عبادت ثابت ده چې دعاګانې وکړه، مسلمان ته دعا وکړه. قسم د زهد وګورئ مسلمان ته دعا نه کوو. پیغمبر علیہ السلام مبارک ته او فرمایلی شو چې ستا امتیان د بنو کلب د ګډو د ویښتو په حساب باندې وبخلی شو، خو لیکن څو کسان دي چې هغې ته معافي نشته. وروره ګورې هغې کې ګرفتار یو یو څو کسان دي چې هغې ته په دې کې معافي نشته، هغې ته الله پاک جل شانو په دې شپه باندې معافي نه کوي. یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو هغه انسان چې هغه شراب خور وي، مدمن الخمر، هغه انسان چې هغه شراب خور وي، د شرابو نه توبه نه وباسي، همیشه لپاره شراب څکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دې انسان ته په دې شپه باندې هم بخل نشي کولی. او بل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مشرک ته بخښنه نه کیږي. که یو مشرک ته د شرک نه ګورې توبه وباسي بیا بخي، خو لیکن چې کم انسان په اعمالو شرکیو کې لګی وي هغه انسان ته الله پاک جل شانو بخښنه نه کوي. قسم د مشرک په ټوله ورځ چغې وایي، ښه عبادت به کوي، زارۍ به کوي، ځان به ستړی کوي، لیکن کله چې عملنامه وګوري داسې صفا به پرته وي، یو عمل به نه وي قبول شوی. ولې الله پاک جل شانه فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله پاک جل شانه فرمایي دا مې فیصله ده چې مشرک ته بخښنه نه کوم، ویغفر ما دون ذلک،
او سوا د مشرک نه هغه ته بخنه کوم کو چرې وغواړم. علماء کرام فرمایي یعنی بدون توبه، بغیر د توبې نه. او مشرک هم ګورې په توبې پرېږدي. ښه مشرک سړی وي او راشي د خدای پاک جل شانه دربار علی کې توبه وباسي، یقینا چې معافي ده. ما او تا ته ګورې قسم د لا کولاو ده، زما استاد دومره کریم، زما استاد دومره مهربان رب جل شانه ده چې کله دې زوی پرېږدي، کله دې بیبي پرېږدي، کله دې رور پرېږدي، سپینه ږیره دې شي، ځان نشي سنبالولی، زما رب کریم جل شانه له بیا هم راشه، بیا هم وژاړه. والله بیا دې چې دا مې بنده ده، بیا دې جنت ته بوځي، بیا درله نعمتونه درکوي، بیا در باندې انعامات کوي، بیا در باندې احسانات کوي. زما استاد دومره کریم رب جل شانه ده ګورې. خو لیکن زه تو د څه نه یو. ښه زه تو د څه نه یو ګورې. ما راته وویې ما څو ځلې ګوره دا مثال ذکر کړی ده، هغه ازمري خبره مو ده. ښه مسلمان یم خو کار د مسلمانۍ کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بل په دغه شپه کې هغه انسان ته بخنه نشي کېدی چې د کم انسان په زړه کې بل مسلمان ته حسد پروت ده. زه تو د حسد نه ډک یو که نه؟ کینه مشته یو بل سره که نه؟ قسم ده د بل په خفګان خوشحاله وو، د بل په خوشحالۍ خفه وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا تظهر الشماتة، تو ګورې د بل مسلمان په غم باندې خوشحالۍ اظهار مه کوه. ولې؟ الله پاک جل شانه دا دومره کریم ذات ته اے بنده، اے امتی د پیغمبر علیه السلام، تا به ګورې الله پاک جل شانه چې دا کم پریشان حاله مسلمان ده دا به د پریشانۍ نه خلاص کی، او اے مسلمانه تا به ګوره د پریشانۍ کې اخته کی. دومره لوی کریم ذات ته. نو هغه انسان ته بخنه نه کیږي چې کم مشرک وي، هغه انسان ته بخنه نه کیږي چې کم کینهکس وي، کینه وي پکې، مسلمان سره بغض ساتي. هغه انسان ته بخنه نه کیږي چې کم سړی د تکبر د وجې نه د خپلې پنسې د خپو لاندې راکاږي. کم سړی د تکبر د وجې نه، بعضې خلک شته که نه کپړې چې واچوي که نه نه پنسې به سم د پوندو لاندې راکاږي. دا متکبرانه انداز ده. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دغه مسلمان تم په دې مبارکه شپه باندې چې ټولو ته د برات اعلان ده، دغه مسلمان ته په دې شپې باندې بخل نشته. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه انسان ته بخنه نشته په دې شپې باندې چې څوک د مور و پلار نافرمانه وي. عاقل لوالدیه، د مور و پلار نافرمانه وي، مور و پلار درنه خفه وي، مور و پلار ته اذیت رسوي، مور و پلار ته تکلیف رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دغه شپه باندې چې الله پاک جل شانه د بنو کلب د ګړو د ویښتو مطابق مسلمانان بخلی دي. اے مسلمان ته پکې ګورې نه، تا نه والدین خفه دي، تا نه مور و پلار خفه دي، تا مور و پلار ته تکلیف رسولی ده. نو لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دغه شپه باندې ګورې دومره امتیان زما بخلی شوي دي. خو لیکن وروره چې د هغې زو تو هغې کې یو که نه د نورو ډلو کې یو، کینه راکې شته که نه، چغلخور یو که نه، حسد راکې شته که نه، شرکي اعمال راکې شته که نه، مور و پلار رانه خفه دي که نه، د تکبر د وجې نه پنسي لاندې راکاږو که نه بره ساتو. هر چا ته وروره خپل ځان معلوم ده. ښه هر چا ته خپل ځان معلوم ده چې زه څه کې یم. دا ده چې تاسو ته لګیم وروره ما ته هم ځان معلوم ده چې زه څومره ګناه کې یم، زه څومره خطا کې یم، زه څومره نافرمانو کې یم. موږ ټول به د الله پاک جل شانه نه معافي غواړو. نو دا مبارکه شپه
چې د شب برات 15 د شعبان باندې د انسانانو اعمال الله پاک جل شانه فرشتو ته ولیکي او فرمایي ورته اے فرشتو تاسو د انسانانو د اعمال لیکئ هغه دام لیکي ښه چې د بسمه عمر پاتې وي مونږ چې پاکستان حکومت بجټ پیش کوي سالانه کنه نو شب برات کې بجټ وي ښه د مسلمانانو د انسانانو دا پته لګي چې بس روان کال به څوک نه وي خو د خدای پاک جل شانه په علم کې ده قسم د خره چې دو ته د خپل مرګ نه یو خبر کړي کو خبر کړی وي والله کو یو ورځ مجمن تیر کړی وي یو ورځ مجمن نشو تیرولی نو لہذا پدې مبارک میاشت شعبان المعظم کې هغه کار پکار ده چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړی ده ما درته دا وی هغه سو پیغمبر علیه السلام مبارک په دې کې ډېر روژې نیولې بالخصوص علماء کرام فرمایي چې 15 د شعبان پورې روژه نیول پکار دي او بیا د 15 د شعبان په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي قوموا لیلها وصوموا نهارها پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي د شعبان المعظم د شپې د عبادت په باره کې فرمایي قوموا لیلها تاسو د دې شپه رڼه کوئ په دې شپې باندې عبادت وکئ په دې شپې باندې الله پاک جل شانه راضي کوي په دې شپې الله پاک جل شانه ته زارین وکئ چې کوم مسلمان پکې وکړه نو څومره لوی کمال به وي څومره لوی انعامات ورته الله پاک جل شانه ملاو کی څومره د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت مبارک په ژوند شي چې په دې شپې باندې پیغمبر علیه السلام مبارک د بقی قبرستان ته په جنت البقی چې ورته وایي مدینه شریفه کې دا یو مقبره ده هلته تشریف وړی او دعاګانې کولې او خدای پاک جل شانه ته ژړا کول او زارینې کولې چې خدای پاک زما امتیان وبخه او دویم پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دوره دی روژه ونیسئ بیا خو انشاءالله سیم روژه را روانه ده که نه نو ټریلینګ به دې شوی وي بیا به روژو ته صحیح وي خلک چې یو کار کوي که نه څوک نوکرۍ لدي نو هغه برتۍ لدي بیا په دې کلي کې په لیسي کې هسې منډې وایي ځان عادت کومه ځان عادت کوي که نه وایي چې منډې ته جوړم یو عمل ته جوړم نو 15 د شعبان نه پس 14 ورځې بیا روژې ته پاتې شي که نه بیا به روژې دپاره ښه مضبوط وي روژې ته به تیار وي او روژه به په ښه احسن طریقې سره نیسي چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته طریقه ښودلې د هغې طریقې سره به تیار وي نو لہذا په دې شپې کې 3 اهم عبادات دي ښه یو قوموا لیلها پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی دې شپې کې قیام اللیل وکئ معنا څه عبادت د الله پاک جل شانه پکې وکړه هغه به چې کومې طریقې سره کوي نوافل کوي تلاوت کوي ذکر الله کې مشغوله شي دعاګانې کوي مسلمانانو ته دا ټول ستا لپاره عبادت ته او وصوموا نهارها پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي دوره دې روژه ونیسه او دریم عبادت دا د ما درته وي قبرستان ته تلل پکې سنت طریقه ده ګورې ښه په دغې شپه باندې قبرستان ته تلل مونږ خو هر وخت خلک په دې مسایلو لګې دي که نه مونږ چې مړی وشي مړی نو بیا خلکو غوبل لګلی هلکه استاد یې مونږ سره قبر له نه دي هلکه ولې نه ځو خو ما او تا ته شریعت مبارک لارې ښودلې دي ما او تا ته شریعت مبارک حدود مقرر کړي دي ما او تا ته شریعت مبارک پولې مقرر کړي دي چې په دې پولې پورې راتلی شي دا ستا حد ده دا ستا مقام ده زما او ستا پیغمبر مبارک قسم ده د دین کار خو پرېږده د دنیا
د ژوند تیرولو طریقه یې ما او تا ته ښودلې ده. لہذا په دغه شپه باندې دا عبادت ته چې سړی لاړ شي قبرستان ته، هلته دعاګانې وکړي د تمام امت دپاره، تمام مردګانانو دپاره، خپلو خپلوانو دپاره، رشته دارانو دپاره، عامو مسلمانانو دپاره دعاګانې وکړي چې خدای پاکه زموږ په دې امت ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خیر راولي، دی کې خیر پیش کړي، دی الله صحیح مسلمانان جوړ کړي، الله دا د قرآن او د سنت مطابق زندگی ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي. دا دعاګانې وکړه قسم د دغه شپه د عبادت ته. نو موږ چې کم وایو هغه خلک نه مني، او موږ ته چې کم خلک وایي هغې دلیل نشته. موږ چې کم خلکو ته وایو چې دا وکړه یقین سره ووایي. څوک په 15 د شعبان لاړ دي مقبرې ته؟ یو نه ده لاړ. او دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت عمل ده. پخپله پیغمبر علیه السلام مبارک جنت البقی کم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما ده اوسو، نو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک کورومو، د حضرت عائشی صدیقی رضی الله تعالی عنها مبارک کورو، دا د هغې کمره وه. پیغمبر علیه السلام مبارک هلته تشریف فرما ده، او د دغه ځای نه پیغمبر علیه السلام مبارک پاڅېدلو او مخامخ ورته جنت البقی قبرستان ده، هغې ته تشریف یوړو، هلته یې دعاګانې کولې، هلته یې ژړاګانې کولې. الله پاک جل شانه ته په دې کې جناب جبریل علیه السلام مبارک راغو او وی فرمایل چې الله پاک جل شانه ستا د امت د بنو کلب د ګډو د قبیلې د بنو کلب قبیلې د ګډو د ویښتو مطابق ستا امتیانو بخل. ما او تعالی هم پکار دي وروره چې لاړ شو. ښه نو ما درته وي د دې نه یو خبر ګورئ. او چې کم شریعت مبارک حکم نه ده کړی هغې باندې به ما پسې راشي استاد جي رسه چې څو که نه هلکه چېرته دی ده نه چېرته دی؟ ما او تا ته شریعت مبارک کومه طریقه ښودلې ده؟ ما او تا ته اسلام څه ښودلی دي؟ زما شیخ و مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه به فرمایل ښه وی کم کار چې یو سړی د ثواب ګڼي بالخصوص په مړو کې، اکثر دا موږ چې کم کارونه کوو په مړو کې نو دا د ثواب په نیت باندې کوو، خو لیکن که ما او تا ته شریعت مبارک د هغې حکم نه وي کړی هغې ته بدعت ویلی شي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي په کم کار باندې چې زمونږ حکم نه وي فهو رد، هغه کار مردود ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چا چې یو کار په دین کې د ځان نه پیدا کو هغې باندې زمونږ حکم نه وي، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي فهو رد، یعنی هغه کار مردود ده، هغه به نشي کولی، هغه د شریعت مخالفت ده، لهذا د شریعت مخالفت به نشي کولی.